ملګری شاعر او سندرغاړی موجود دی چې هغه هم د تعریف محتاج نه دی. تاسو به هغه پروګرامونه کتلی وي، تاسو به هغه اوریدلی وي، سی ډي باندې دا کیسټ اوریدلی وي او په ټي وي به هغه پروګرامونه تاسو کتلی وي. د هغه نامه ده رحمان شاه بیٹانی صاحب. نو نن موږ تاسو سره د هغه ملاقات کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رحمان شاه صاحب څنګه الله خیر دی؟ خیر خیریت دی؟ ښه رحمان شاه صاحب زیات ټایم به زه نه اخلم، بس د مینوال به هم په تمه چې تاسو به ورته څه وایئ. نو زه تاسو ته خواست کوم چې تاسو د خپل خوښې یو خوندور کلام چې کوم دی زموږ د مینوالو ته وړاندې کړئ. جی بالکل، یو غزل دی خودورنګ غزل دی، ارشاد عشقي هم دی او حقیقت هم دی، دواړه خلک ځکه چې دواړه هغه خوند ترې واخلي که نه. وی ځان که اغیار ډېر ګڼي هوښیار لیونی شوی دی، ځان که اغیار ډېر ګڼي هوښیار لیونی شوی دی، بیل به چرته نه کړي ما او یار لیونی شوی دی. هغه چې په مینه دی پرون ورته خندلي وو، هغه چې په مینه دی پرون ورته خندلي وو، ویې کړه تپوس نن هغه خوار لیونی شوی دی. دا منم چې تا ته خو به هېڅ خبره نه وه ده، دا منم چې تا ته خو به هېڅ خبره نه وه ده، تا چې ورته کړی دی انکار لیونی شوی دی. نن خو درته وایمه د مینې چې هر څه کېږي، نن خو درته وایمه د مینې چې هر څه کېږي، نن درته په خوله کې مې اظهار لیونی شوی. ډېر اعلی. ناستې و په لار کې د راتلو په انتظار پرون، ناستې و په لار کې د راتلو په انتظار پرون، یو سړی د ستا په انتظار لیونی شوی. ډېر اعلی. او ویل رایبار ته چې بیا نه ورځم کوڅې ته نور، ویل رایبار ته چې بیا نه ورځم کوڅې ته نور، اوس خو رانه خوله غواړي په جار لیونی شوی دی. اوس دغه حقیقت ول رنګ دی لږ پکې. خدایا زه د خپل بدبخت بچی څرنګه پوهې کړم، خدایا زه د خپل بدبخت بچی څرنګه پوهې کړم، ناستې د بارودو په انبار لیونی شوی دی. خدایا زه د خپل بدبخت بچی څرنګه پوهې کړم، ناستې د بارودو په انبار لیونی شوی دی. دغه چې د بل مسلمان ورور په وینو ولامبي، دا ځان ته چې وایي چې فدایي دی. بالکل. دغه چې د بل مسلمان ورور په وینو ولامبي، ځان که د جنت ګڼي حقدار لیونی شوی دی. چا چې د افغان په پاکه ځمکه ګزار کړی دی، چا چې د افغان په پاکه ځمکه ګزار کړی دی، خدای ګو چې ملګرو وار په وار لیونی شوی دی. یو ځای د پښتونه په آرام باندې ژوند تیر نه کړو، یو ځای د پښتونه په آرام باندې ژوند تیر نه کړو، هلته درته کلی او دلته ښار لیونی شوی. یو ورځ به دا واورې چې د ستا بیټنی رحمان، یو ورځ به دا واورې چې د ستا بیټنی رحمان، ډېر کړو ستا غمونو خوارزار لیونی شوی. ښه رحمان شاه صاحب، تاسو خو موږ ته د خپل خوږ خوندور کلام وړاندې کړو، خو موږ ته هم معلومه ده او څنګه چې زموږ کتونکو ته معلومه ده چې تاسو یو سندرغاړی یئ او ستاسو اواز ډېر زیات ښایسته دی. نو موږ تاسو ته خواست کوو چې تاسو په ترنم کې موږ ته یو کلام وړاندې کړئ. یو غزل دی چې د حق خبره چې راغلې مې تر خوله پورې ده، کړم یې ضرور که په مرې مې چا چاړه پورې ده. د حق خبره چې راغلې مې تر خوله پورې ده، کړم یې ضرور که په مرې مې چا چاړه پورې ده. بم خوی وشنی مسلمان خو ترې نه جوړوي، بم خوی وشنی مسلمان خو ترې نه جوړوي، ځکه چې دا اختیار خو صرف تر ژوندانه پورې ده، کړم یې ضرور که په مرې مې چا چاړه پورې ده. دا چې مې خولې ته د خندا په سلګۍ را درومي، دا چې مې خولې ته د خندا په سلګۍ را درومي، دا مې د یو یتیم اواز نښتې په زړه پورې ده،
کړه مې ضرور کپ مړی مې چا چاړه پورې ده چې پرون دیو پکور کې لګولای زما چې پرون دیو پکور کې لګولای زما نن هغه را رسېدلی ستا تر پورې ده کړم یې ضرور کپ مړی مې چا چاړه پورې ده د تارګر په نوم که مړ وي نو پښتون به مړ وي د تارګر په نوم که مړ وي نو پښتون به مړ وي ځکه چې دغه نوم یې دود تر پښتانه پورې ده کړه مې ضرور کپ مړی مې چا چاړه پورې ده دا چې مې هر ساس کې د اوښکو لکه وینې راځي دا چې مې هر ساس کې د اوښکو لکه وینې راځي ستا د ستم له شمې ښخه په لیمو پورې ده کړه مې ضرور کپ مړی مې چا چاړه پورې ده دستا تصویر تاشنا ګوري په ژړا دې ورتا دستا تصویر تاشنا ګوري په ژړا دې ورتا یو لیونی ورته ولاړ په دیواله پورې ده کړه مې ضرور کپ مړی مې چا چاړه پورې ده رحمانه څنګه دې په دې ماحول کې وچاړمه رحمانه څنګه دې په دې ماحول کې وچاړمه کم خوا چې ګورم نور پورې په هر څه پورې ده کړه مې ضرور کپ مړی مې چا چاړه پورې ده د حق خبره چې راغلې مې تر خوله پورې ده کړه مې ضرور کپ مړی مې چا چاړه پورې ده ډیر اعلی